The Oslo Accords. This handshake was the hope of peace between Palestine and Israel. د اوسلو تړون په هکله څومره پوهېږئ؟ اوسلو تړون څنګه، کله او د کوم هدف په موخه لاسلیک شوی؟ په اوسلو تړون کې څه ویل شوي وو؟ د اوسلو تړون احکام څه وو؟ څومره عملي شوي او څومره نقض شوي؟ نن غواړم په دې ویډیو کې په اړه بشپړ معلومات وړاندې کړم. This handshake was the hope of peace between Palestine and Israel. د اوسلو تړون د اسرائیلو او فلسطین د ازادۍ سازمان ترمنځ لاسلیک شوی، خو باید په یاد مو وي چې د اوسلو په نوم دوه تړونونه د دغه حکومتونو د وخت استازو لخوا لاسلیک شوي دي. د اوسلو لومړی تړون په 1993 کال کې او د اوسلو دوهم تړون په 1995 میلادي کال کې د فلسطین د ازادۍ سازمان مشر محمد یاسر عرفات او د اسرائیلو لومړي وزیر یتزاک رابین ترمنځ لاسلیک شوي. د امریکا د متحدو ایالتونو جمهور رئیس بیل کلینټن په دواړو تړونونو کې د منځګړیتوب او شاهد په توګه شتون لري. د اوسلو لومړی تړون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې او د اوسلو دوهم تړون په مصر کې لاسلیک شوی. د دغه تړونونو متن په انګلیسي، عربي او عبراني ژبه لیکل شوی. محمد یاسر عرفات د فلسطین د ازادۍ سازمان مشر و چې بیا په ناڅاپي ډول په مسمومه توګه ووژل شو، او یتزاک رابین د اسرائیلو لومړی وزیر و چې د یوه یهودي لخوا ووژل شو. دا چې دوی څوک او څنګه ووژل شول ما یې په اړه په یوې بلې ویډیو کې معلومات وړاندې کړي دي. لینک یې د دغه ویډیو په ډسکرپشن کې دی. اوسلو تړون ته ځکه اوسلو تړون وایي چې د دغه تړون پروسس د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د دواړو حکومتونو د وخت استازو لخوا د خبرو په پایله کې پیل شوی و، چې په نتیجه کې د محمد یاسر عرفات په استازولۍ فلسطین لیبریشن اورګنایزیشن یا PLO د فلسطین د ازادۍ سازمان لخوا اسرائیلو رژیم په رسمیت وپېژندل شو. د تړون د محمد یاسر عرفات مخالفو فلسطیني ډلو او د رابین اسرائیلي مخالفینو ته خوند ورنه کړ. د اوسلو تړون د ناکامۍ یو لامل هم د دوی وژل و. د اوسلو تړون هدف څه و؟ د اوسلو تړون هدف د محتوا له مخې ظاهرا د سولې رامنځته کېدو هڅې د اوږدې لسیزې جګړې یا کانفلیکټ ختمول او د اسرائیلو او فلسطین دایمي حل لارې رامنځته کول و. خو د دې باوجود پټ اهداف هم لرل او ځینې کارپوهان خو په دې اندي چې د اوسلو تړون یوه دسیسه وه، ځکه هغه څه چې په دې تړون کې ویل شوي وو هیڅ عملي شوي نه دي. کارپوهان په دې اندي چې د اوسلو تړون په شمول د سولې هڅې تش په نوم وې او د اسرائیلو لخوا د تړون هیڅ احکام نه دي عملي شوي، پر هغه څه چې موافقه شوې وه نقض کړي دي. ډیری شنونکي په دې اندي چې اوسلو تړون یو جال یا دسیسه وه او له پټو اهدافو څخه یو هدف دا و چې د فلسطین مقاومتي ډلو ترمنځ واټن رامنځته شي. همدا و چې د اوسلو تړون لاسلیک سره سم د فلسطین د ازادۍ سازمان سره د نورو فلسطیني ډلو واټن او مخالفت رامنځته شو. د یادولو وړ ده چې د فلسطین د نفوس یوه لویه برخه د مختلفو فلسطیني ډلو په ګډون په کلکه د اوسلو تړون سره مخالفت کوي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې مخالفت کوي؟ دا پوښتنه په یاد وساتئ. مخکې له دې غواړم په دې وغږېږم چې په دې تړونونو کې څه ویل شوي وو، یعنې د تړونونو احکام څه وو. دوه اړخیزه پېژندنه. د دې تړون له احکامو څخه یو دوه اړخیزه پېژندنه وه. د اوسلو تړون لاسلیک سره PLO یا د فلسطین د ازادۍ سازمان اسرائیل په رسمیت وپېژندل او اسرائیلو د فلسطین د ازادۍ سازمان د فلسطین د خلکو قانوني استازي په توګه په رسمیت وپېژندل. خو فلسطیني ډلې دغه پېژندګلوي نه مني. د فلسطین ملي ادارې رامنځته کول. په دې تړون کې دواړو غاړو موافقه وکړه چې د فلسطین اداره PA به رامنځته کوي او د 5 کلونو په موده کې به د لویدیځې غاړې او غزې په تړانګه کې د حکومت مسؤلیتونه په غاړه واخلي. خو ولې؟ ځکه چې په لویدیځه غاړه او غزې تړانګه کې د فلسطیني ادارې د چارو پر مخ بیولو لپاره یوه موقتي اداره رامنځته شي
او بیا به د سرحداتو کډوالو او بیت المقدس په اړه خبرې وشي. د تړون تطبیق او نورو مسایلو په اړه خبرې اترې پیلول. موافقه وشوه چې تړونونه به په تدریجي ډول پلي کیږي. لومړی پړاو به د اسرائیلو رژیم جنین او نور غیر قانوني نیواک لاندې سیمو په وتلو سره پیل شي. دواړو خواو ترمنځ نهایي مسایلو لکه بیت المقدس، فلسطیني کډوال، سرحدات او د استوګنې په اړه خبرې اترې به د انتقالي مرحلې په دریم کال کې پیل شي چې یوه یې هم ونه شوه. اسرائیل د سیمې له یوې کوچنۍ برخې څخه ووتل، مګر په 2002 میلادي کال کې د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې لویدیځه غاړه اشغال کړه. د ویسټ بانک سیمو ویشل. د اوسلو په دوهم تړون کې د فلسطیني ادارې تشکیلات رامنځته شول. په دې تړون کې د ویسټ بانک لویدیځې غاړې او غزې تړانګې سیمې په A، B او C سیمو باندې وویشل شوې. B and C. د تړون له مخې A سیمه Area A, according to the agreement, دغه سیمه د امنیت او اداره کولو له اړخه بشپړه د فلسطین تر واک لاندې وي. د A سیمې واک، مدیریت او مسؤلیت به د فلسطین په غاړه وي او د لویدیځې غاړې 18% مساحت پکې شامل و. څه ډول چې ویل شوي وو په دې سیمه کې فلسطینیانو ته ځانګړی امنیت او حقونه ورنه کړل شول. دوهم B سیمه. Area B is where Palestine would have civil control. دغه سیمه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه ځای و چې په اداري لحاظ د فلسطین ملکي ادارې تر واک لاندې وه، خو د امنیت له لحاظه د دواړو غاړو تر ګډ واک لاندې وه او د لویدیځې غاړې 21% سیمه پکې شامله وه. C سیمه. Area C would be under full Israeli control. د تړون له مخې C سیمه د امنیت او ادارې له نظره په بشپړه توګه د اسرائیلو رژیم تر واک لاندې وه، بغیر له دې چې د فلسطین ملکي وګړي پکې شتون ولري او د لویدیځې غاړې 18% سیمه یې تشکیلاوه. اوسلو تړون ولې ناکام شو؟ نړیوال تړونونه هیڅ وخت په دایمي ډول 100% نه دي عملي شوي. یو نه یو وخت په ځینې نقاطو کې نقض شوي دي. اوسلو هغه یو تړون دی چې د ناکامۍ ګڼ لاملونه شتون لري. د اوسلو تړون د ناکامۍ یو لامل هم د محمد یاسر عرفات او یتزاک رابین وژل و، خو کیسه په اصل کې داسې نه وه. په تاریخي لحاظ اسرائیل هیڅ کوم تړون چې دوی لاسلیک کړی دی نه دی عملي کړی. د اوسلو تړون هم له دې مستثنا نه و. لکه څنګه چې مې وړاندې وویل، اصلي کیسه خو دا وه چې د اوسلو له پټو اهدافو څخه د فلسطین مقاومتونو ختمول و. په همدې دلیل د فلسطین د نفوس یوه لویه برخه د مختلفو فلسطیني ډلو په ګډون په کلکه د اوسلو تړون مخالفې وې، نو ځکه اوسلو تړون له پیل څخه ناکام و. خو هغه دلیلونه چې اوسلو تړون ولې ناکام شو دا دي. د دې تړون موقتي بڼه. په دې تړون کې وړاندوینه شوې وه چې دا تړون به 5 کالو پورې وي او بیا به دایمي تړون بدلون خبرو ته لاره پیدا کړي چې داسې ونه شول. دا تړون په تدریجي ډول د حالاتو د بدلون لپاره ترتیب شوی و. د چوکاټ نشتوالی. په دې تړون کې د ځینو اساسي مسایلو حل لپاره هیڅ منظم چوکاټ شتون نه لره. د سرحداتو اشغال شوي سیمو وضعیت، د میشت ځایونو په جوړولو محدودیت نشتون، د کډوالو بېځایه شوي وګړو د امنیت او بیت المقدس په شان مهمو مسایلو د دایمي حل لپاره هیڅ منظم چوکاټ نه و مشخص شوی. دا مهم مسایل په دې 15 کلنه موده کې نشول حل کېدی. صهیونیستي رژیم په ختیځ بیت المقدس کې د 10 متره اوږدوالي دیوال په جوړولو لاس پورې کړ او د لسګونو پستو په جوړولو سره د بیت المقدس په تصفیه کولو بریالي شول. د اشغال شویو سیمو ویش او فلسطینیانو ته د حقونو نه ورکړه. C سیمه چې د صهیونیستي رژیم تر ادارې او نظامي واک لاندې وه، په دغه سیمه کې د فلسطیني سیمو د ودې او پراختیا مخه ونیول شوه او همدا ډول په A سیمه کې فلسطینیانو ته حقونه ورنه کړلی شول. د تطبیق میکانیزمونه. د اوسلو په تړون کې یو له لویو تشو څخه دا و چې
که کوم اړخونه د خپلو مکلفیتونو په ترسره کولو کې پاتې راشي د دې مسلې لپاره هیڅ حل په پام کې نه ونیول شوی. هیڅ دریم اړخ د دغه تړون د اغیزمنتوب سم او بشپړه تطبیق تضمین نه دی کړی. په دې ویډیو کې نشم کولی چې د اوسلو تړون د ناکامۍ ټول لاملونه بیان کړم، همدا بسنه کوي. خو په ټوله کې د اوسلو تړون فلسطین ته ترخې لاسته راوړنې ورکړې. همدا وجه ده چې فلسطیني ډلې په کلکه اوسلو تړون مخالفت کوي. 30 years on from the Oslo Accords, we're still not seeing any semblance of a democratic or representative body that speaks for the Palestinian people. We need to openly admit and openly recognize that this had failed. The PA needs to admit that this failure had actually took place in order for us to look for alternatives before it is too late. خو نن په فلسطین کې د داسې نسل شاهدانی چې د اسرائیلي رژیم په وړاندې مقاومت او وسله اوچته کړې. دوی په دې پوهېدلي چې د فلسطین د ملت یوازینۍ حل لاره مقاومت د وسلو کارول دي او اشغالګر سره د خبر ژبه د حل لاره نه ده. رژیم یوازې د زور په ژبه پوهیږي. د اقصا طوفان عملیات یوه بیلګه ده. په دې اړه چې حماس څنګه خپل عملیات پیل کړل او څنګه یې مقاومت ژبه خپله کړه. د حماس ویاند هیواد ورځپاڼې سره په 215 ګڼه کې د اقصا طوفان عملیاتو تر عنوان لاندې مرکه کړې. که کولی شئ هلته یې لوستلی شئ. یادونه: په دې ویډیو کې د اوسلو تړون محتوا او معلوماتو کارول شوي ماخذونو لینکونه د دغه ویډیو په ډسکریپشن کې دي.